السلام علیکم روډګان څنګه زه خو رسې غیر متوقع غوندي ملاو شو مخکې به ما د کار دوران کې ستاره ویډیوګانې اورېدې او چرته مې موقع نه ملاو شوې اوس زه شکر دی زه لږ یو طرف ته کېږم چې تاسو سره په آرام خبره وکړم ځکه چې ستا ډېر اورېدونکي او د څو ګیلې به پکې حق مي ځکه چې زه د مومند ایجنسۍ یم دغه پښتونخوا نو زما غرونه عزیزان دي اخوم او که زما په وطن دغه حال وي نو زما به هم دغه شان غوسه هم وي نو یو قسمه دغه به هم وي نو بعضې خلکو هغه دغه جایز وي خو دا بعضې خلک چې کوم دی هغه په فطري طور باندې باطلان دي د رای اختلاف په صحابه کرام کې مو او دا جایز هم دی او دا یو قسمه زمونږ د رسول د مشورې د سنت بنیادی وجه دا ده ان هغه د خوار سره خدای له طرفو چې په خلکو کې د رای اختلاف وي نور تر څو پورې چې د افغانستان د موضوع خبرت پرې موضوع راځم وخت منځه کوم سمه مهرباني وکړه د موضوع چې څو پر معاملې ده نو هغه د وخت نه سبا کوم چې زه د افغانستان یا د پښتونخوا هر سړی زموږ افغانان ورونه خدا کوي په من کې د غوي رای زموږ باره کې زیات ځان باره کې کمای خو موږ چونکې دغه سیاسي ملت یې سنې نو زما دا ځای شرعن نه جوړیږي چې زه په هغې فتوا وکړم یو عمومي خیال یو مسلمان په حیثیت کولی شم خو په هغې زما فتوا نه جوړیږي چې زه په فتوا وکړم چې دا جهاد دی یا نه دی خو بهرحال د مسلمان په حیثیت د پښتون په حیثیت باندې د هر قسمه ظلم او غندنه نه کول په دې وجه چې زما یو خاص سیاسي نظریه ده یا زما د طالب ګیره نه راوخه دا سوچه کفرم دی به پښتو کارم دی به غیرتای کارم دی دویم ستاسو سره مرګري دي مبین صاحب د نور خلک دغه په موضوع خبرو زما یو درخواست دی خپل افغانان ورونه ده زما 15 کال عمر دی په دې کې ما 15 کال تاریخ ویلې دی د سیاست سټوډنټ یم زه وکیل یم زما کار دی په یو خبره زه مکمل تور باندې په انګریزي کې وته کنوینس وي بالکل زه کنوینس یم چې تر څو پورې د افغانستان درونو د ذهن نه دا یو قسمه د یو ملي مرض جوړ شوی دی د پنجاب او پاکستان او پښتونخوا دا زموږ د وجود صد او دا چا موږ ناغسته او 15000 کاله تاریخ او د شپږه خبرې دي او د خپل هر مسلې حل د دې سره تړل د هر مسلې موضوع د پنجابي غریب د ځان خبر نه لري خره چې په پښتو پويږي نه موږ ډېر سپکه خبرې کوو نه هغه قوم دی پای کې هر قسمه خلک شته پای کې پښتانه شته نیازیان شته افغانان شته څوک هم د رنجیت سنگ اولاد نه افغانان ټول احمد شاه بابا اولاد دي د یو سړي ټول قوم ملت د جوړیږي دا څه غل خوشان خبرې دي په دې باندې موږ ډېر سپکیږو دا د افغانستان د مسلو حل نه دی په خدای مې قسمی کو چې د افغانستان زموږ پښتانه نه دي خپل مسلې ته د مسلې په صورت او دغه وجوهات ته وګوري هغه کې پاکستان شاملي نشل پرې د پلانات وي د وسپنې دیوال له ودوتړي خو د هر مسلې حل دغه جواب د پنجاب کنزل یا پنجاب راوستل یا ګلخان یا منخلق دا بالکل د حقایقو نه منافي خبره ده دا د دروغ د نظریاتو په بنیاد ده او دا یو قومي جهالت ته چې پته نه لګي چې چا په قوم مسلط کړی دی پر قوم مسلط کړی دی زما سره دا یو درخواست دی نور بچته په آرام باندې چې ته موضوع یو دغه یو زوته زیات دغه زما ډیره خبرې دي د طالبانو د دې خبره سره زمونږه هیڅ دغه نشته ګوره تر څو پر چې دغه ملت خبره ده دغه جهاد خبره ده دغه د علماو حق دی او د خلکو حق دی د اجماع امت چې کوم دی دغه فتوا ټول علماو د فتوا نه زیاتې کړه دغه د خلکو اجماع په خبره زمونږ د امریکایان خوښ دي نو بیره طالب د حق نه جوړیږي چې ټوپک دی اوچت کې او کنه دا غوي اجماع نه نو هغه د افغان عوام او دغه د ولس خوخه چیرې د غوي د فیصلو کې د خلکو په دې اجماع دا وکنه علماء په دوه طرفو کې شته علماء یو څومره شته هر سړی نن سبا علم شوی دی په دې باندې په فتوا خبرې نه کوو دا غوي دا حق دی چې خپل وطن دفاع وکړي او خدا غزي خلک دا غواړي چې نه د حق نه پای کې به زما کار نشته خو زمونږ د ګوندی په حیثیت صرف دومره درخواست دی چې زمونږ په دغه ځای کې امن غواړو زمونږ خورونه دي زمونږ د ګور زما نیار ګونړ ده کنه مختصره ته پته صافیان دی خو خدوانه دي بالکل نو زمونږ خو یو قسم اوسدین رښتې دي خدای مطلب دا نه چې موږ سیاسي حقایق یا چې کوم زمینی حقایق دي راغلي انکار کوو یا نور خبرې انکار نو دا د خدای دغه وګداو سم یو لګره ګل خان تباله دا کم غمختري په شرمون خدای او شرمول په خبرو دا دریم دغه پنجابي کوم مری کم پنجابي دا صورت مړ یو قران کوي لګي سي ګل خان پلان کې وړي ته ما ته یو پښتونخوا سوا د ګل خان نه چې په نړۍ کې څوک پیژني چې ته پغړنو اسی لګي اني په توي سره خبرونه نه ګوزبر خان وروره خپل خلکو له مننه ژوند دی اوس محمد صلی الله زه په تعالی ته په میسنجر باندې کال کوم زما ډېر خبرې دي ډېر معاملات د شرعي معاملات دي چې پای کې زما خپل رائے ده وغه په دې کې دا موضوع وخت لري او نو دا غري
ته خپل مرګ له وخت ډیر مهرباني سم ده مننه ژوندی اوسئ السلام علیکم السلام علیکم